یوه مجبوره ښځه چې چا به ورسره لاس او امداد نه کولو، هغې د ډېرې مجبورۍ نه څنګه داسې غیر اخلاقي او غلطو کارونو ته لاس واچولو، یعنې مجبوره شوه او هغه کارونه یې شروع کړل. په دې ویډیو کې در سره د هغه ښځې خبرې شریکوم چې تاسو یې په خپله واورئ، نو یقینا چې ډېر زیات به خفه شئ. دغه ښځه وایي چې زه د ماشوموالي نه د خپل ترور د زوی په نوم شوی وم او زموږ په خپل منځ کې ډېره زیاته مینه هم وه، خو د افسوس خبره دا وه چې زموږ ډېره زیاته غریبي وه. خو بیا هم چې کله زما خپل د ترور زوی سره واده شو، یو څه وخت زموږ کور ډېر په خوشحالۍ تیر شو، خو بیا داسې یو حالت مخې ته راغی چې زما خاوند یعنې زما دغه ترور زوی په یو داسې موذي مرض باندې پریوتو چې د کینسر یا د سرطان مرض او هغه د دغه مرض د لاسه کړېدو چې اخر مړ شو. په دغه وخت کې موږ ته د خپل غریبۍ احساس شو، یعنې وایي چې زه کله خپل پلار کره راغلم نو هغوی کره هم داسې څه سهاره نه وه چې زه یې ساتلی وم، ځکه چې ما سره خپل 3 بچي هم وو. دغه ښځه وایي چې ما د ډېرې مجبورۍ نه د جامو ګنډلو په یو کمپنۍ کې کار شروع کړو، ځکه چې ما دغه کار کولی شو او جامې ما ګنډلی شوې. خو هلته چې زما ښه تنخوا جوړېده، په خپلو بچو باندې مې تعلیم هم کولو، یوه ورځ داسې راغله چې زه د دغه کمپنۍ منیجر ولیدلم او زه خپلې کمرې ته راوغوښتم. ما ته یې وویل چې ستا دلته تنخوا څومره ده؟ ما ورته وویل چې زما تنخوا دلته 10,000 روپۍ د میاشت ده. هغه راته وویل چې تا ته به 15,000 روپۍ تنخوا درکوو او ته زموږ مین دفتر ته راشه، هلته به تا ته کار درکول کېږي. دا ښځه وایي چې زه ډېره خوشحاله هم شوم، خو چې کله زه مین دفتر ته به ورتلم او هلته به ما کار کولو، نو هلته خو ما ته د تنخوا زیات افر شوی و، خو دغه منیجر ما سره په زوره باندې د غلط کار او د غیر اخلاقي عمل کولو کوشش وکړو چې ما هیڅ هم نشو کولی، ځکه چې زه یو ښځه ذات وم او د چې هر څه غوښتل ما سره یې وکړل او دغلته زما عزت نیلام شو او زما ټوله زندگی په عذاب شوه. دا ښځه وایي چې نن سبا په غټو کمپنو کې اکثر داسې حالات مخې ته راځي چې مجبورو ښځو سره په زوره باندې داسې ناروا عمل کیږي. قدرمنو دوستانو، یقینا چې دا ډیره زیاته دردونکې واقعه وه او دا یوه رښتینې واقعه هم وه چې یو ویب سایټ سره دغه ښځې په خپله شریکه کړې ده. الله تعالی دې له داسې حالت نه هر مؤمن مسلمان وساتي. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم چې د خان کلیک چینل دا ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.